تاسو به خپل د موبایل ریم چې دی دا به تاسو څنګه زیاتوئ. ډېر کسان ځان نه موبایل واخلي، کله چې هغه خپل د موبایل ریم بیا وروستو چک کړي نو د هغې ریم چې هغه ډېر زیات کم وي او هغه کار صحیح نه کوي. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې دغه ریم چې دی دا به تاسو خپل د موبایل نه څنګه زیاتوئ. په دغه موبایل کې یو اپشن دی هغه تاسو آن کړئ نو تاسو خپل ریم خپل د مرضۍ مطابق مطلب تاسو 8 جی بي پرېږدئ، 4 جی بي پرېږدئ، 6 جی بي پرېږدئ یا 12 جی بي پرېږدئ، خپل په مرضۍ باندې تاسو پرېښودی شئ. خو دغه اپشن چې دی دا په هر یو موبایل کې نه وي. ټیک ده، نن سبا چې کومې لیټسټ ماډل راغلی دی دا اپشن په هغې کې موجود وي. اوس دغه اپشن کوم ځای کې دی او دا به تاسو څنګه آن کوئ مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو نن سره لایک کړئ او که په دې پیج باندې تاسو نوي راغلي یو نو دا پیج نن سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره راوړو. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل د موبایل ریم چې دی دا به تاسو څنګه زیاتوئ. دا کوم لیټسټ ماډل چې دی ټولو کې دا طریقه شته. کوم چې زړې موبایل دي هغې کې دا طریقه نشته. ټیک ده، نو تاسو بیا هم ماته کمنټس وکړئ. د دې لپاره یو اپلیکیشن دی، بیا به تاسو ته زه هغه وښیم نو بیا به تاسو په هغه اپلیکیشن باندې خپل ریم چې دی هغه زیاتولی شئ. ټولو کې اول تاسو کوم سیټنګ چې دی دې سیټنګ باندې به کلیک کړئ. سیټنګ باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو دا تاسو ته ښکاري دا ما سره ټیک نه دی. چا سره چې ټیک نه وي نو هغه بالکل په اسانه طریقې باندې دغه ریم چې دی دا زیاتولی شي. مای فون، په دې مای فون باندې به کلیک کړئ. مای فون باندې تاسو کله کلیک کړئ نو داسې انټرفیس چې دی دا به تاسو سره اوپن شي. صحیح ده، دا اپشن تاسو ټولې وګورئ. دا فرست نمبر باندې تاسو ته ښکاري ماډل ټیکنو CM7. ما سره دا ماډل دی. دا چې چا سره دا ماډل وي نو دې کې بالکل ایزي طریقې سره خپل ریم چې دی هغه زیاتولی شي. دې کې ښکاري دا نور اپشن دی، مطلب CPU ده، پکې ریم دی، ریل کیمرا، فرنٹ کیمرا. خپل د موبایل مکمل سیټنګ چې دی هغه تاسو دلته نه سیټ کولی شئ. خو چونکې زموږ مین ټاپک چې دی هغه په ریم باندې دی نو په دې 3 نمبر باندې تاسو ته ښکاري ریم، په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو دا اولنی کوم اپشن چې دی دا به تاسو سره آفي. صحیح ده، دا به تاسو آن کړئ او د دې لاندې تاسو ته ښکاري سیټ ورچوال ریم، په دې باندې به کلیک کړئ. نو دا تاسو ته ښکاري زما هغه کې 6 جی بي، 9 جی بي او 12 جی بي دي. ما سره چې دی هغه په 6 جی بي باندې سیټ دی. نو دا تاسو ته اول نه ښکارېده ما سره 6 جی بي او دا په 12 جی بي باندې کلیک کړئ او بیا لاندې دا اوکې چې دی دې باندې به کلیک کړئ. اوکې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو ستاسو موبایل چې دی دا به ریسټارټ شي او ستاسو ریم چې دی هغه به اټومیټک 12 جی بي ته کنورټ شي. تاسو ټول خپل موبایل کې چک کړئ او بیا تاسو ماته کمنټ وکړئ چې تاسو سره کوم یو ماډل دی. بیا به زه په هغې باندې تاسو ته ویډیو جوړوم او دا ویډیو خپلو ملګرو سره ډېره شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته پته ولګي او خپل د موبایل ریم چې دی هغه زیات کړي.